سلامونه ملګرو، تازه موږ اعلان وکړ چې د دې سیالۍ د موزیلا کامن وایس یوه سیالۍ چې له تېرو شلو ورځو څخه په لارې باندې اچول شوې وه، ګټونکي دغه کسان دي. او له دې څخه دمخه موږ اعلان کړی و چې اوله درجه کې څوک دی. اوله درجه کې ښاغلی حسن خیل و، دویمه درجه کې ښاغلی عادل و، او دریمه درجه کې ښاغلی مرتضی احمدي صاحب و، او ټول 10 کسان دا دي. خو تاسو سره باتمن پوښتنه یې چې پروسیجر څنګه و، څومره شفاف و. حتما د شفافیت په اړوند باندې پوښتنه هم لرئ، اعتراض هم لرئ. دلته یو راپور موجود ده، راپور کې د هغه لینکونه د کار دي. اول په 22 د اکتوبر موږ د 22 د اکتوبر نه مخکې موږ دغه اعلان نشر کړی و چې په هغه کې موږ د موزیلا کامن وایس له ډیشبورډ څخه د ډیشبورډ څخه موږ سکرین ویډیو اخیستې ده، او په هغه کې د ټولو ګډونوالو د کار اندازه معلومیږي. دا موږ ثبت کړه، دا په دې معنی باندې چې سیالۍ له همدې وخت څخه پیل کېدله. بیا موږ په نومبر د 10 باندې سیالۍ پای ته رسېدله، موږ 1 بجه وخت ټاکلی و، خو سیستم کې ستونزه وه، له سیستم نه له ډیشبورډ نه ریکارډ نه اخیستل کېدو. موږ د ثبت د برخې یعنې داسې چا څومره غږونه ثبت کړي دا ویډیو مو واخیستله، او په دې ویډیو کې تاسې ریل ټایم ګورئ، او همدارنګه داسې څه وخت نشر شوي، تقریبا هماغو دقیقو کې نشر شوه. دغه کسان دي، دغو ټولو د کار اندازه معلومیږي. بیا موږ راغلو دغه د کار اندازه مو اکسل شیټ ته ورسوله. مثلا د 100 ټاپ کسانو، دا 100 کسان دي، فقط د ډیشبورډ باندې څنګه نوم لیکلی موږ هماغسې راکاپي کړي، چا نومونه مو چینج کړي نه دي. او دا یې د کار اندازه ده. دلته چې دلته د دې ریکارډ شوي کلیپونه په 22 دی، په 10 د نومبر دی، او په دې کالم کې په 22 د نومبر باندې چې هغه مخکې ویډیو ما درته وښوله هماغه ارقام رسېدلي دي چې دا ارقام موږ ورڅخه منفي کړي دي، او د ریکارډ غږونو اندازه یې په د وروستي کالم کې معلومیږي د هر کس سره. تاسې کولی شئ هماغه کار اندازه یې وګورئ. بیا له هغه څخه وروسته همدارنګه موږ د غږونو د اورېدلو د برخې، دا د غږونو د اورېدلو د برخې ویډیو ده، یعنې د غږونو د اورېدلې په برخه کې 100 مخکښ کسان د نومبر په 10 باندې څوک وبښئ، دلته مې د یوټیوب له هغه سره ویډیو نوم اشتباه لیکلی، دا 1 ورځ مخکې نشر شوي، همدا د پرون ورځې هغه ښیي ایډیټ کړم. دا تاسې ګورئ هماغه 100 کسان دي چې تر ټولو ډېر غږونه اورېدلي یا والیډیټ کړي دي. دا ویډیو د 10 د نومبر باندې اخیستل شوې ده، او رښتیا دلته په دغه فایل کې معلومیږي چې دا ویډیو څه وخت اخیستل شوې. کابل ټایم ناو ما سرچ کړی ده، 5 بجې او 4 دقیقې دي، دا چې د ورځې په جریان کې د نومبر 10 ده. بیا همدغه موږ راخیستې دي، همدا مو اکسل شیټ ته رسولې، دا یې د اکسل شیټ ته دلته مو عین پروسه اجرا کړې ده، یعنې موږ هماغه کسان لکه مثلا مرتضی احمدي، ښاغلی بخت زمان، عادل و، سروش و، محمد شریف و، د دې ټولو د غږونو اندازه د نومبر په 10 باندې ده. د اکتوبر د 22 ارقام مو ورڅخه منفي کړي دي، او داسې دی په دغه جریان کې څومره کار کړی و هغه دلته معلوم شو. یعنې اوس موږ هم د 100 کسانو د په تېرو 6 ورځو کې د غږونو د ریکارډ اندازه هم لرو، او د اورېدلو او والیډیشن اندازه هم لرو. بیا موږ څه وکړو، هماغه 100 کسان مو له دواړو لیستونو نه په ټاپ کې وو، دا راواخیستل، او دلته مو یو جلا لیست ورنه جوړ کړو. دا لیست ټول 15 نفره شو، ځکه 15 نفره چې ځینې کسان په دواړو لیستونو کې نمبر درلود. اوس دا کسان دي، مثلا دا کس دومره یې غږونه اورېدلي دي او دومره یې غږونه ثبت کړي دي، مجموعي غږونو تعداد یې دومره شوی ده. دویم کس هماغسې په ترتیب باندې 90,000 80,000 80,000 او 80,000 او بالاخره موږ تر 80,000 پورې لرو. دا بیا ټول په همدې هغه په اساس باندې سورت شوي، یعنې هر ځل موږ د اعدادو د لوړ نه
ټیټ هدف په طرف باندې سورت کړي دي او وروستۍ نتیجه په همدې اساس باندې اعلان شوي او دغه ارقام تاسې ټولو ته په مخ کې ایښي دي چې له ویډیوګانو سره یې مقایسه کړئ اکسل شیټونو کې خپل ځان ارقام له نورو سره مقایسه کړئ دا ولرئ خپل مخکیني ریکارډونه شته در سره د خپل ډشبورډ عمومي ډشبورډ کتلی شئ دا ټول دلته لیدلی شئ هر څه روښانه دي هر څه د ټولو لپاره واضح دي دا حساب او دا ټول رقمونه رسول دا فقط یو ځل نه دي رسېدلي دا بیا اطمینان حاصل شوی دی تر څو په دې کې ستونزه پاتې نه شي او خو دا په دې معنا باندې نه ده چې تاسې پلټنه ونه کړئ حتما پلټنه وکړئ وګورئ د همغه په اساس باندې دا ټاپ 10 کسان هغه دي چې تر ټولو ډېر کار یې کړی او د کار اندازه یې تاسې کتلی شئ په تېرو ویډیوګانو کې هم د دې د کار اندازه سټپ بای سټپ قدم په قدم باندې معلومیږي موږ د نومبر د 2 باندې مې یوه ویډیو له ډشبورډ نه کړې وه هغه کې به حتما تاسې دغه کسان ګورئ دا ښاغلي او اغلې دا یوه سیالۍ وه ممکن نورې سیالۍ نور پروګرامونه او نورې برنامې هم وي موږ هڅه کوو چې هر څه شفاف عادلانه او واضح د ټولو په لاسرسي کې واوسي خدای په امان